انسان که یوازې د نفس سره مقابله وکړي، د نفس د دوکو څخه ځان وساتي، بس انسان کامیاب دی. نفس د انسان غټ دشمن دی، دا یو اژدها مار دی. که هر څومره دی بیده سي ارام سي، یو وخت پر تا ډېره خطرناک حمله کوي. داسې ګناه به در باندې وکړي، داسې ګناوې به در باندې وکړي چې تا به د وخت دپاره حیران پاته سي او د دنیا او آخرت ناکامي به دې په برخه سي. نن چې موږ وینو اکثر انسانان د خپل نفس غلامان دي. نفس چې څه ورته وویل د کومې ګناه دعوت یې وکړي بس هغه به کوي. دا نفس څو ډول دی؟ دې ته نفس اماره وایي. هغه نفس چې انسان ته د ګناه دعوت ورکوي، پر ګناه باندې باعثه کوي. دا ګناه دومره ورته اسانه کړي، دونه ورته اسانه کړي چې هېڅ شی نه ده. غلا ورته اسانه کړي، پلانکي کور دې راواخیستې شي، دا غلا ورته اسانه کوي، دعوت ورته ورکوي، د دې عواقب و انجام د انسان څه یېروي. دا انسان ته دا ګناه دومره اسانه کوي چې هېڅ شی هم نشته. بس ما زه اقدام وکړم، مفت شی دې ستا په لاس کې درته راځي واخلم. یا زنا العیاذ بالله تا ته دومره اسانه کړي چې ورشه د پلانکي خور ته یا د پلانکي لور ته لاس واچو، د ځان سره یې بوزه، ټلیفوني اړیکه ورسره جوړه کړه، د دې سره رابطه وکړه، د دې سره د محبت په نامه باندې عشق مجازي ورسره پیل کړه. نو دا څه ګناه ده؟ دا ټول تا ته داسې اسانه کړي. اخر ستا شهوت دومره راپورته کړي چې په دې کې ستا عقل و دماغ کار پرېږدي، په تا داسې عمل وکړي چې ته بیا وروسته د عقل و دماغ بیرته کار شروع کړي، به رب حیران چې واه خدای دا به څه کوم. هلته به تا د پلار لنګوټه هم پر مځکه غورځولې، د خاندان دا به دې هم غورځولې، دنیا او آخرت به دې هم خراب کړی. تاسو وینئ نن چې کومې بدنامۍ دي او کوم ګناوې دي، کوم قتلونه روان دي، دا خلک د نفس غلامان دي، د نفس په اتباع کې دي. چې نفس کوم مشوره ورکړل، کوم دعوت یې ورکړي، بس دی هغه کوي، که شو که بدو. خو دا نفس انسان ته دې ته نفس اماره وایي. اماره انسان اماده کول په ګناه باندې، ګناه لوري ته مایل کول، د ګناه شوق او رغبت په دې کې پیدا کول. ګناه دومره ورته اسانه کړي، دومره ورته اسانه کړي چې دی هېڅ هم نه بولي، نه عواقب ورته یادوي چې دا بد انجام لري، بد عاقبت لري. نه بس بیا که اسانه کار دی. هر ګناه چې که زنا یې علیاذ بالله، که غلا یې، که قتل یې، که بل یې، که بل یې، دا نفس انسان ته دعوت ورکوي. ځکه حدیث فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت دی، المجاهد من جاهد نفسه. مجاهد هغه دی چې هغه اول د خپل نفس سره جهاد وکړي، د نفس سره مقابله وکړي. فقط 5 منټه سوچ فکر، دا سوچ د لاسه مه ورکړه. کله چې نفس تا ته د یو ګناه دعوت درکړي، درته اسانه کړي، تا ورته ستا شوق ورته راولي، تا ته رغبت درکړي، ته فقط 5 منټه دا سوچ وکړه. که په دا وخت کې ما ته مرګ راسي زه به څه کوم؟ په دا وخت کې زما یو قریب ما پر دا ګناه وویني، زه به په دنیا کې په کومو سترګو ګرځم؟ زما یو دوست، زما یو قریب که ما په دغه حال کې په دې ګناه باندې وویني، بیا به زه څنګه؟ دغه فقط لږ سوچ کوه. دې ته وایي د نفس سره جهاد. حضرت علي رضی الله عنه وایي په تاسو کې چې اول د دین په باره کې شی ورکېږي هغه د نفس سره جهاد دی. یعنی پر دین باندې عمل چې کوم دی چې در ټولو غټه وجه، غټ لامل دا دی چې انسان پر دین باندې عمل کمزوري کېږي یا نه کوي، چې د نفس سره جهاد و مجاهده او مقابله پرېږدي. امام ابن مطال رحم الله فرمایي چې جهاد المرء جهاد نفسه، د انسان جهاد د خپل نفس سره، دا جهاد چې کوم دی وهو اکمل، دا در ټولو کامل جهاد چې انسان د خپل نفس سره وکړي. نن انسانان ته موږ وینو که بېحیایي کوي، که فحاشي کوي، که غلا کوي، که قتل کوي، د دې ټول لامل دا دی چې موږ د نفس او د شیطان غلامان د ځانه جوړ کړي دي، د هغوی رسۍ او پړې مې غاړې ته اچولې دي. دې که پر هر خوا باندې موږ کشوي، لکه ړانده موږ پسې روان یو، که هره ګناه را باندې کوي، هر خطا را باندې کوي، هر جرم را باندې کوي، موږ ورته اماده یو. ځکه زموږ په نړۍ کې ورځ سره بله جرمونه زیاتېږي. دې وجه دغه ده چې موږ د نفس غلامان یو، موږ د خواهشاتو پر لار روان یو. موږ ته چې نفس کوم مشوره راکړه، شیطان کومه مشوره راکړه، موږ لبیک ورته وایو، عواقب یې نه سمجو. آخرت خو بېخي د چا په یاد نه دی کړی. لهذا ځوانانو ته وایم که غواړې چې الله راضي کوي،
که غواړې چې الله خپل کوي، که غواړې چې تقوا په ځان کې راولې، د دې د ټولو اول قدم دا دی چې د خپل نفس سره به مقابله کوي، جهاد به کوي. د نفس سره جهاد دی چې ته خو راوړې، د نفس سره جهاد دا دی چې کم وخت ستا په زړه کې د ګناه دعوت پیدا سو، علیاذ بالله د ښځې سره د رابطې په اړه باندې، د زنا په اړه باندې، د غلا په اړه باندې، د قتل په اړه، یا د مسلمان سره د دوکې په اړه باندې، فورا په هغه ګړي کې لږ فکر وکړه، الله یاد وساته چې ما خو رب ویني کوم نه وینم. یعنی ستا څه خیال دی چې په دغه حالت کې، په دغه د ګناه په حالت کې زه دا نه خوښوم چې ما د یو کوچنی وویني، زه دا نه خوښوم چې زما د کور وګړي وویني، زه دا نه خوښوم چې ما د کلي سړی وویني، زه دا نه خوښوم چې ما د عام سړی وویني، نو زه به دا څنګه خوښ کړم چې ما د رب الارباب الله جل جلاله وویني. او الله څه زه نه یم پټ، داسې ځای ته نه یم تللی چې علیاذ بالله الله تعالی ما نه ویني. نو بس خپله ګناه رڅه پاتې یاست. لږ سوچ پکار دی، دا زندگی دغه عبث تېرولو مناسب نه وي، لږ مقابله پکار، لږ خدای ته ځان نږدې کېدل پکار دی.